الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لسورة التوبة اتصل يختم آيات پوری خبر شیوه او خبر موضوع اگد منافقان مبارکی و منافقان مبارکی د تبوک پا غزا کی. اللہ رب العزت وی چی دوی تل تاسو سره اللہ نو خوخ کری او خم نو تل زکی چی دوی بستاسو دا پارا فتنه یا سب مسئله بی جوڑولا و مخکم دوی دا کار سو پیری کرده ده فالله دوی زلیده کرده و دوی کامیاب شوی نیدی. پا دینا حسن وقتم آیت که اللہ رب العزت وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. او باز د دوی ناغه سوق دی چې وی اجازت راکه ماته او فتنه کی ما چو ما. یعنی بعض منافقان رسول صلی الله علیه وسلم ته وی منګ له اجازت ته پاتې کېدو راکه او په فتنه کې ما چو. دا سوق ته مشهور دی چې دا یو منافق الجد ابن قیس دا د بنو سلمه خاندان سردارو مو. نو د تبوک د غزا اعلان چې کلو شو دی راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یره مال اجازت راکړي زه پاتې شم. او ته ولي وی هلته به موږ ځو جنګ له جهاد له هلته د رومیانو دا زنانه دي او دا ښځې دي او دا به اینم رانې زما دینداري به خرابه شي. دا دومره خبیثان دي جهاد پرېږده دینداري نه خرابېږي خو ګال ګال ته لاړم زما به دینداري زما به تقوا خرابه شي. اللہ وی الا فی الفتنة سقطو خبر شی پا فتنه کی دوی پریوتی دی. دیو ما مبوززو پا فتنه کی پریوزم اللہ وی تاکو پا فتنه کی پروتی تاکو منافقی تاکو دشمنی کر اللہ سر اللہ دا رسول سر. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او یقینا جہنم خامخا راگیرون کے دے کافرانو لرا. دوی دے خباست تو گورا ان تصبک حسنہ کورسی تا تا خوشحالی تسؤهم خپکی دوی لرا و ان تصبک مصیبه و کورسی تا تا سمصیبت یقولون وی دوی قد اخذنا امرنا من قبل نیولو من کار خپل د مخکنا. سمطلو دی من د مخکنا ځان ساتلی دی. دا ولی خطرناک دشمنی دا منافق ځکه چې دی ګوره ظاهره کې دی دقه مؤمنانو سره کینی پاسي خو چې دوی ته سخته ورسي دی په خوشحالي او چې دوی ته ښه حال راشي دی پې خفه کېږي. نو دوی به بیا ووایي د ځانونو سره ځان له به ووایي وی ګوره موږ د پخوا نه ځان هوښیار کړی موږ چې دا طریقه کار جوړ کړی و که نه د دې ورځې دپاره ویتولو او وګرځي دوی یعنې واپس شي وهم فرحون په داسې حال کې چې دوی خوشحاله وي. خوشحاله یې په څه باندې بارک الله فیک خوشحالی دوی پا دغه مصیبت بانی دا کم چی دی مومنانو تا ورسی. قل ورطو آیا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هیچ چری نبرا رسیگی منگتا مگر آگا چی لکلی دی اللہ منگلارا. دا آیت ندی دا یاد که یاد او دیسی یاد که جی چرتے میرو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دا قانون دی نرا رسیگی منگتا مگر آگا چی اللہ لکلی دی زمانگ دا نو د منافقانو خوشحالی ته ضرورت نشتی دا په تقدیر کې به لیکلی شوی هو مولانا هغه مددګار زمونږ دی وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنان. ولې دې په الله ځان وسپاري ځکه چې دغه لیکل الله کړي دي امر د هغه په لاس کې دی اختیار د هغه په لاس کې دی بادشاهي د هغه ده نو الله هغه ته ځان وسپاره. بل جواب قل ورته ووایه هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین انتظار نکوي تاسو په باره زمون کې مگر یو د دوه خوشحالونه. زمونږ که تاسو په دې انتظار ناسي چې مؤمنانو ته به څه حال لازي چې ګوره غم به که خوشحالي به نو ته ورته ووایه چې په هر حال کې زمونږ په دوه خوشحالو کې یوه ده. دوه خوشحالیانې دي یو الله زمونږ په نصیب کوي یا خو به موږ شهیدان کېږو دا خوشحالي ده او یا به غنیمت راکې غازیان وي. نو که تاسو ډډې لګولي الله وایي د منافقان ته وایي که تاسو ډډې لګولي په انتظار یې چېرې دې مؤمنانو ته به کله سخته رسي
کله به دوی خرابېږي نو ورته ووایه چې زموږ دپاره په هر یو کې خیر دی. که شهیدان شو دا ځان له خوشحالي ده، او که غازیان شو غنیمت هم راوړو چې دا بله خوشحالي. ونحن نتربص بكم، او من انتظار کوو ستاسو په باره کې، ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، چې وبرسي تاسو ته الله عذاب د خپل طرف نه، او بأیدینا، یا زموږ په لاسونو. ستاسو باره کې هم دوه خبرې دي، یا خو د باندې الله عذاب راولي په خپله، او یا زموږ په لاسونو به م الله ذلیله کوي. فتربصوا، انتظار کوئ، انا معکم متربصون، موږ هم تاسو سره انتظار کوونکي. ګورو چې له چا سره څه کي. قل ورته ووایه انفقوا طوعا او کرها، خرچه کوئ په خوښه یا په زوره، لن یتقبل منکم، هیڅکله به قبوله نه کړی شي تاسو. کله چې رسول وسلم د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو چې مال لګي ضرورت دی، نو بعضو منافقانو به کې مال راغسته دی. ولې راغسته دی؟ ظاهر خو مظاهره کې مسلمان، یعنې دا دومره بخیل قوم دی که نه، منافقان چې څومره بخیل و، بلکې دوی دا منافقت کوي د دې مال د لاسه، نو څومره به بخیلان او یهودیان. نو دې بعضو پکې پیسې راوړي. الله وی ورته ووایه که تاسو مال په خوښه لګوئ او که په زوره یې لګوئ، دا چرته هم تاسو نه قبلیږي. انکم کنتم قوما فاسقین، یقینا یی تاسو قوم نافرمانه. څه وجه ده چې الله د دوی صدقې نه قبلوي؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، او نه دي منع کړي دوی لره چې قبول کړی شي د دوی نه خیراتونه د دوی یا خرچې د دوی، الا انهم کفروا بالله وبرسوله، مگر دې خبرې چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه. نو چې سړی کفر وکړي، منکر شي د الله نه او د رسول نه، د ده نه عمل قبول شي؟ نه قبلېږي. دویمه ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، او نه راځي مانځه ته مګر په داسې حال کې چې ناراسته وي. امید دی انشاءالله چې موږ کې به داسې څوک نه وي چې مانځلو په سستۍ سره راځي. کوم چې دلته ناست یا څوک زما بیان اوري ویني، مانځه کې سستي کول دا د منافقانو حال دی. او ما سورة النساء کې وجه ذکر کړی، دوی ولې سستي کوي مانځه کې؟ بارک الله فیک. خلکو ته د ښو دپاره کوي، او هر هغه عمل چې خلکو ته د ښو دپاره وي هغې کې جذبه نه وي، او چې د الله دپاره وي هغې کې جذبه وي. که ته یو کس ومې، تاسو به لیدلي دا کله کله سړی دا غټ سفر کوي که نه، خصوصا د عربو کې دا ډېر ښه عادت دی. دا ډېر ښه عادت دی عربو کې چې کوم ځای کې په دوی اذان وویلی شي که نه، دی سره د ښځې او د بچو په شړه کې ولاړې لمونځونه کوي. لیدلي پکې چې څرګند دي. او زمونږ نه مخکې او مخکې او مخکې او مخکې، او بعض وایي مذهب کې چې دوه مونځونه یو ځای کول نشته، او بعض وایي رخصتونه نشته. مونځ رانه په دغه قصو کې څه شي هغه پاتې شي. اخره کې چې ورشو ازي ته بیا موږ وایو ستړي. نو دا دوی کې ډېر ښه عادت دی. زه ورته ډېر په تعجب کې یم. خیال م کړی یو سړی په صحرا، کله نه کله ګوره یو سړی ولاړي ګاډي نه راکوشي ولاړ، دا یو سړی په دې غټه صحرا کې ولاړ لمونځ کې، اخر د ده دا جذبه د کوم ځای نه په دې ځای کې چې دی د الله دپاره لګیا دی. خیال م دی که نه؟ کوم عمل چې د الله دپاره یې که نه، هغې کې کیمرې، هغې کې خلکو ډېروالی کموالی، هغې کې پلانې شتي علانې شتي دی شتي، دا خبرې هېڅ اثر نه کوي. دا سړی دا چې د الله دپاره لګیا دی، دی یوازې چې یک یوازې هم دقه شان مونځ کوي لکه څنګه چې د زرو کسانو په مخکې کوي. ولکه چې د مونځ خالص دی الله دپاره. نو منافقان چې دا کله نه کله راځي خلکو ته د ښو دپاره راځي. ولا ينفقون الا وهم کارهون، او نه خرج کوي دوی مګر دوی بد ګڼونکي. دا مال چې لګوي نو دا مال لګولي خوښ نه دي. سوال دا دی چې دا دومره بېدینه خلک دی او د الله نه دي خوښ، نو دوی سره دا دومره مالونه او دا بچي دا د څه دپاره ده؟ الله وی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم. نو تعجب کې دی وانه چې تا لره مالونه د دوی او نه بچي د دوی. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دوی ته په هغې سره په ژوند دنیوي کې. وتزهق انفسهم، او وځي روحونه د دوی، وهم کافرون، په داسې حال کې چې دوی کافران. یعنی الله دوی له په دې مال او بچو سره څه ورکوي؟ عذاب ورکوي په دنیا کې. په مال سره څنګه عذاب ورکوي؟ یعنی سحر ماښام د مال منډه ده. یو نصیحت به درته وکړم،
زموږ په دې مسلمانانو کې هم بعضو دپاره د عذاب د مال عذاب ګرځېدلی دی. زموږ په دې مسلمانانو کې هم باشي. لکه اوس یو عذاب مفسرین وایي الله څنګه منافقانو له عذاب ورکوي په مال سره؟ وایي سحر ماښام دقه مال 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 دا عذاب نه شو؟ عذاب دی که بله ده دقه مال چوکیداري کوي دا عذاب شو. خو دا مال چې دومره په لالچ او په کوششونو او په هرسونو یې راجمع کړي رب العالمین چې هغه په څه حادثه کې ناڅاپه په ټول وایي نو څه شو؟ عذاب نه شو؟ ها مال یې جمع کړی دی جمع کړی او بیا یې لګولو ته ضرورت راغی دا یو روپۍ چې لګي دا عذاب نه دی؟ دا به عذاب دی. شتي زموږ د کوم ریکارډي شتي بعض ریکارډونه یې قایم کړي د ریال سره د بدن غوښې جدا کېږي لکه یو ریال چې ورکوي لکه ته چې دا غوښه دې چې کټ کړې داسې سخت لکه پولیس نه چې ټوپک کوي بلکل داسې لکه عذاب شو که نه. دا مال الله موږ له ولې را کړی دی چې زموږ د ژوند په حرام شي. څه حدودو پورې سړی منډې م وایي کوشش هم کوي خو دومره چې کله سړی د حدودو نه واوړي نو د هغه دپاره بیا د مال عذاب شي. دغه شان دا بچي الله وایي د دوی دا بچي دوی دپاره عذاب دی ځکه چې دقه بچو سره غم دی دقه بچو سره غم دی خپل دین یې تباه کړی دی خپله دنیا یې تباه کړې دی نو دا بچي څه شو؟ عذاب شو. ويحلفون بالله انهم لمنكم او قسمونه خوري دوی په الله چې یقینا دوی خامخا ستاسو د ډلې نه دي وما هم منكم او حال دا چې نه دي دوی ستاسو د ډلې نه ولكنهم قوم يفرقون مګر دوی داسې قوم دی چې یریږي. دا کوم وخت دا خبرې دوی کړي دا هر وخت د دوی طریقه ده. یو وخت الله نه ذکر کوي هر وخت دوی به یو خبره ته ذکر کړه دا منافقان منافق سره اسې یریږي اکه عملی منافقي او که عقیده کې دا خو عقیدې والی دا او کافران دي. عملي دا کوم چې د مسلمانانو کې دروغجن چې د چغلخور د دوکهباز د دوه مخیزه دی به مخه یریږي. سوره بقره کې موږ تفصیل ذکر کړو. ولې که دوه کسان هغه یو کس وي چې د سخی پټ کړی و که نه خو چې دوه کسان به یېرېدو ته څه سخی کوئ په ځان یېرېدو چې دوه به ولاړ وي دوه کس د سخي باس کوي. منافق هم دقه شان یېرېږي چې دوه یو ځای کېږي او که زموږ بس روان نو دا منافقان به یېرېدو که څو خبر شوي دي ښه چې موږ په زړه کې مؤمنان نه یو نو د ځان نه به یې شروع وکړه وایي زموږ دې په الله قسم وي چې موږ مؤمنان یو. چېرته ابوبکر صدیق نه قسمونه خوړلي دي چېرته عمر بن خطاب خوړلي یا نور صحابه کرام ځکه چې هغوی ته ضرورت نه و هغه و مؤمنان خو دا دروغجن دي نو بار بار وایي که خیال هم کړی چې سړی کور ته ننوځي که نه او د ماشومانانو وراني کړي را کوم چې واړه واړې نو دې د ځان نه وایي چې ته ورننوځي وایي ما ګورې ورانۍ نه دی کړی هغه شی ما نه دی مات کړی دی په ځان یېرېږي دی که خبر شوی دی نو استاد په خپله خبره کې وي ما نه دی کړی مطلب ما کړی دی نو دوی په مخه قسم موږ تاسو نه یو موږ مؤمنان موږ ستاسو په ډله کې الله وي دروغ اصل وجه دا ده ولكنهم قوم يفرقون دوی یېرېږي الله وایي دا بزدله دي. لو يجدون ملجأ او مغارات که موندې دوی ځای د پناهۍ یا غارونه او مدخلا یا سرنګان لولوا الیه وهم یجمحون خامخا اوړېدلي به وی هغې ته په داسې حال کې چې دوی به منډې والی که دوی ته څه سرنګان میلاو شوی دی که نه یا غارونه یا ځای د پناهۍ نو دوی به پوخا تاسو نه تښتېدلي دا دومره یېرېږي. ومنهم من یلمزک فی الصدقات او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې عیب لګوي په تا باندې په تقسیم د صدقاتو کې. الله اکبر. بعضو منافقانو به وي یاره وي دا پیغمبر عدل نه کوي ښه عدل چې کم خلک د ده خوښې او د ده ملګري هغوی له یې ورکوي موږ له خو چې ته رانه کوو دا خبرې دي. او رسول وسلم باندې یو ورځ هغه خارجي اعتراض کړی چې کوم د خوارجو امام دی وی عدل کوه نو هغه ورته چې زه عدل ونه کړم نو عدل به څوک کوي چې پیغمبر عدل ونه کړي نو څوک به عدل د دوی دې حال ته وګوره فإن أعطوا منها رضوا نو که ورکړی شي دوی ته د دغه صدقونه خوشحاله شي وإن لم يعطوا او که ور نه کړی شي ورته صدقې وإن لم يعطوا منها او که ور نه کړی شي دوی ته د هغې نه اذا هم يسخطون دغه وخت دوی غوسئ. دا دلیل پس شو چې څنګه رفع الله قدرك مؤمن ته که دنیا ملاوي که نه ملاوي هغه مؤمن دی
خو دا منافقان دي. الله وایي دغه د دوی ایمان دی. که دې وله پیسې ورکړې، مال دې ورکړو، صدقه دې ورکړه، خوشحالې. که دې ور نه کړو بیا خفه دي. پکار دا وه ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، او که دوی خوشحاله شوي وې په هغه څه چې ورکړي دوی ته الله او رسول د هغه. اصل ورکوونکی څوک دی؟ نو رسول ولې ذکر کو؟ هغه یې تقسیموي. یعنی که دوی د الله په ورکړه او د رسول سلم په تقسیم راضي شوي وې، دغه به دوی له غوره وي. وقالو او ویلي وې دوی حسبنا الله، چې پوره دی موږ لره الله، سیؤتینا الله من فضله، زر ده چې رابکي موږ ته الله د خپل فضل نه. دا د مؤمن حال دی. دا خبره یاده کړي چې کله ته ویني که نه او چا سره دنیا یي، نو داسې نه چې د خونې دې ورته لاړې ساسي او به جو موږ غرق شو موږ تباه شو. ته داسې وایه الله به موږ له هم د خپل فضل نه راکړي. ورسولو او رسول د هغه، رسول د هغه به په تقسیم سره موږ له راکړي. دا مطلب دی. انا الی الله راغبون، یقینا من خاص الله ته رغبت کوونکي یو. یعنی زمونږ توجه، زمونږ نظر هغه په الله دی او الله ته به واپس کیږو. نو زمونږ دې سره کار نشته چې موږ ته صدقه راورسېده او که نه. د صدقې خبره وه جو رب العالمین پکې په منځ کې د زکات مستحقین ذکر کوي. د زکات مستحقین یو عامه صدقه ده، یو زکات دی فرضي، د هغې څوک حقدار دی هغه ذکر کوي. موږ تفصیل نشو کولی د وخت د کمي د لاسه، خو ما عامو درسونو کې د زکات مسلې بیان کړي دي، هغه واورئ. انما الصدقات، یقینا زکاتونه للفقراء د فقیرانو دپاره دي، والمساکین او د مسکینانو دپاره دي. فقیر او مسکین حالانکه موږ دواړو ته غریب وایو، عامه اصطلاح کې موږ دواړو ته څه وایو؟ غریب وایو، خو دوی کې فرق دی. ځکه که دواړه یو شان شي دلته، نو بیا خو الله دوه قسمه خلک یو ځای ذکر کوي. اسې فقیر هغه دی چې د سره بلکل څه دی، هېڅ ورسره هم دی، او د دې غریبۍ د لاسې د ملا دا فقري چې دی دا ماتې شوي خرابې شوي. لکه مطلب دا دی دومره ناست دی، مزدوري نشتي، څه نشتي، چې د ملا هغه پټې او هډوکي هغه خراب شوي دي، دغه ته فقیر وایي. مسکین سره سنه څه شتي، سنه څه ورسره شتي، خو دومره څه ورسره نشتي چې د دې په ژوند جوړه سي پراخه روانې، ځکه هم دی هم حقدار. والعاملین علیها، او هغه کسانو دپاره چې راټولونکي دي په دې باندې، په څه؟ په زکات باندې. عدله به دا نسبه دا مشران مقرروي چې څوک دومره کار کوي هغه ته څومره پیسې میلاویږي مزدوري، دا به ټوله ورکوي. دا خپله مرضي نه ده ګورئ ښه، چې ته 200 روپۍ صدقه راوړې او یو نیم سل ته جیب ته چې 50 ورکوې، څه کوې؟ والعاملین علیه، عاملین علیه، او دا مطلب نه چې یو نیم سل ته وکړه. عاملین علیه څوک چې صدقې او زکاتونه راټولوي، او دی کار دی، د دې لپاره یو اداره جوړه شوې ده، یا یو کس دی چې دا ذمهواري ورته حواله شوې ده، بغیر د ادارې نه بلډینګ نشته، خو دا کار دی. نو او به کتی شي چې څوک په دغه زمانه کې په دغه علاقه کې دا قسمه کار کوي، د ته څومره تنخوا میلاویږي، هغه ده ته ورکړی کېږي. والمؤلفة قلوبهم، هغه کسان چې خوشحالولی کېږي زړونه د هغوی، دا دوه قسمه خلک دي. یا خو نوی مسلمان شوی دی، نوی مسلمان شوی دی لا مضبوط نه دی، نو دله ته زکات ورکړي چې دی لږ مضبوط شي. بعضو خبره وي دا پیسه ډېر کافر شی دی، بعض پښتانه وایي دا پیسه کې ډېر زوري، نو دا دې بعضو له چې سړی ورکړي نو زړونه یې څه شي؟ زړونه یې برابر شي. دا یو حکمت دی. دویم هغه چې زړه یې خوشحالولی کېږي، هغه چې مسلمان شوی نه دی خو نږدې دی، بلکل اسلام ته بس نږدې شوی دی، که سړی په لږه خرچه مرچه وکړي نو دی راوړي، نو دغه پکې هم راغلي. والغارمین، وفي الرقاب، وفي الرقاب، او په ازادولو د سټونو کې غلامان، قیدیان، دا ټول پکې داخل دي. والغارمین، او قرضدارانو لره. غارم تاواني ته م وایي، هغه کس چې هغه تاواني شوی دی، قرضدار دی، او هغه ته وله ورکړي. کیدی شي ګوره دا سړی لکه مالي حالات یې دومره بد نه وي، داسې هم کیدی شي لکه یو سړی دی د ژوند ګزاره روانه، او په ده باندې داسې حادثه راغله چې
ډېر زیات قرضداری شو. هغه قرضه دی نشي پیدا کولی اگر که د ژوند که دغه مسله ته لرکي نو ژوند روان دی نو دله زکات ورکولی شي چې دی بیا خپله قرضه ختمه کړي. وفي سبيل الله په لاره د الله کې دینه مراد مجاهدین دي. وابن السبیل او مسافرو لره یو سړی مسافر دی خرچ خوراک ته ختم شوی دی پیسې تې ورکې شوي دي ضرورت دی دلم د زکات نه ورکولی شي. فریضة من الله فرض کړی شوي دي د طرف د الله نه یا فرض کړی شوي دي د طرف د الله. دا خبرې چې کومې دي د زکات ته مسایل احکام دا د الله طرف نه دي. معنی دي کې ستاسو خپله منماني نه چېرېږي خپلې ګوتې وبکې نه وایي. والله علیم حکیم والله پوهه دی حکمتون واله دی. پوهه دی چې څوک د زکات حقدار دی او څوک نه دی او بیا چې چاته ویلي چې ورکوئ چاته ویلي مه ورکوئ په دې کې حکمتونه دي. ومنهم الذین یؤذون النبی او بعض د دوی نه هغه کسان دي چې ضرر ورکوي نبي ته تنګوي ویقولون هو اذن او وی دوی دی اوریدونکی دی هرې خبرې لره. داسې راځي چې بعضو منافقانو به په خپلو مجالسو کې دا خبرې کولې په رسول سلم پورې به خندل مسخرې به یې کولې. وی هغه یو پکې یو ورځ ووایي چې که چېرته دا سړی په رښتیا پیغمبري که نه نو بیا زموږ په کور کې چې کوم خر ولاړ دی زه بیا د هغه نه م زیات کم عقل یم. چا ورته تاسو ګوره دا خبرې کوئ او دا به څوک دی پیغمبر ته ورسوي ګورئ. ویې مړه هغه خو هر چا ته غوږېږي موږ ورته لګیا نه یو موږ ورسره دا دروغ او دوکې ورته کوو هغه موږ ته غوږ ایښی دی. والعیاذ بالله دې کې نسبت رسول وسلم ته د قمقلتوب کوي چې هغه خو موږ دوکه نه کوو موږ ورسره لګیا نه سبا له به ورشو دوه درې قسمونه به ورته وکړو خبره به صفا شي. که چا ورته دا خبرې ورسولیم بله ورځ به موږ ورشو چې چل به وکړو قسمونه به وکړو هغه به زموږ خبرې ته غوږ کړي. قل اوایا اذن خیر لکم دی اوریدونکی د غوره خبرې ستاسو دی. هره خبره نه اوري اوري کومه یوه غوره. ښه دلته اوس سوال زړه ته دا راځي نو ولې د منافقانو هره خبره د خیر ده چې هغه اوري؟ جواب رسول صلی الله علیه وسلم خواله ډېر خلک راځي خبرې ورته کوي او ډېر هوښیار سړی و په نښو نښانو یې دا ټول پېژندو نو چې کومه به پکې د منلو وه هغه ته پته وه خیر ور خبر هغه به ومنله او په بعضو به غلی پاتې شو د دغه دروند خوی و د دغه دروند خوی. تاسو ما دا خبره ذکر کړې که نه د هر چا خولې ته وردانګل دا د درنو خلکو کار نه دی. کله داسې وشي که نه ما سره وشي تاسو سره وشي یو سړی موږ سره لګی ورب الکعبه راته 100% نه 200% پته یې دی درو ښه راته پته یې دی درو او بس یا خو ګڼې خلک ډېر ناسي اوس به د خلکو مخکې دی څه شرمو یا خو دا چې په عمر کې زیات دی یا موږ وایو زه بس لرکوی کم عقل دی داسې رابسې دا دروند خوی شو او دا کم عقل پوه نه شو چې د ده سپکاوی دی دا لرکول لګیا دي دله به څه جواب ورکړي یعنې دی د دې لایق هم ونه کړو چې دله جواب ورکړي او خوشحاله دي منافقان یاره وایي دی خو د هر چا خبرې ته غوږېږي د هر چا خبرې ته غوږېږي خو هره یو پکې مني نه غوږ خو سړی هسې هم داسې کېږي هرې خبرې ته خو آیا دا دلیل دی په دې چې بس دا خبره یې ومنله او زړه ته یې کوزه شوه نه. یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې یعنی دا پیغمبر الله مني ویؤمن للمؤمنین او خبر مني د مؤمنانو د مؤمنانو بیا هره خبره مني د دوی هغه کې صرف د خیر خبر اوري او د مؤمنانو هغه هره ځکه چې مؤمنانو کې ټول خیر پروت دی. ورحمة للذین آمنوا منکم او رحمت ته د پاره دا کسانو چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې ضرر ورکوي رسول د الله ته لهم عذاب علیم هغوی لره عذاب درناک دی. یحلفون بالله لکم لیرضوکم قسمونه خوري دوی په الله تاسو ته د دې دپاره چې خوشحاله کي تاسو لره څه کم عقلان دي
دا قسمونه ټول د څه لپاره خوري چې دا مؤمنان خوشحاله شي او رسول الله سلم خوشحاله شي. والله ورسوله احق ان يرضوه، او الله او رسول دا ډیر لایق دي د دې چې رضا کړي دوی هغه لره ان كانوا مؤمنین، کوي دوی مؤمنان. دوی له پکار دي چې الله راضي کړي او پیغمبر راضي کړي په صحیح دینداري کولو سره. که دا ټول دنیا مؤمنان ته راضي شي هیڅ فایده نه ورکوي. د دې داسې مثال دی چې یو سړی ستا خواله راغی تا ته قسمونه خوري زه دیندار یم زه دیندار، تا ومنو چې دی دینداره دی او دی نه دی، ستا دې منلو دله څه فایده ورکړه؟ هغه ظاهر مؤمنان خو ظاهر ته ګوري. الله وایي چې راشي الله راضي کوي، د الله پیغمبر راضي کوي. الم یعلمو، ایا دوی نه دي پوه شوي یا ایا دوی نه پوهېږي انه من یحادد الله ورسوله، چې بېشک هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د رسول د هغه فان له نار جهنم، نو یقینا هغه لره اور د جهنم دی، خالدا فیها، همیشه به یې په هغې کې. ذلک الخزي العظیم، دا شرمندګي د لویه. په دې خبره دې دوی ځان پوه کړي. دغه پرېږدئ چې نښتې مؤمنان راضي کوئ. بله دا دوی به هر وخت یریدو به د څه نه چې داسې نه چېرته داسې صورت نازل شي چې په هغې کې زموږ حقیقت بیان شوی. نو دا به موږ څه کوو؟ هسې دې ځای کې د سوچ خبره دا ده، دا یره چې د دوی ده چې چېرته داسې صورت نازل نه شي چې زموږ د زړه حال پکې بیان شوی، دا دلیل دی په دې چې دوی دا یقیني مني چې د پیغمبر رښتینی دی او دته چې دا وحي راځي د الله طرف نه دی. ورسېدې په دې نقطه. ولې؟ ځکه چې د الله نه علاوه څوک د دوی په زړونو پوه شو. خو الله پوهه دی که او دوی ته هم دا پته دی چې الله زموږ په زړونو پوهه دی. نو داسې نه چېرته الله دا خبرې دې پیغمبر ته وکړي موږ به شرمونه وشو. يحذر المنافقون، يريق منافقان ان تنزل عليهم سوره، د دینه چې نازل بشي په دوی باندې یو سورت. په چا باندې؟ په چا باندې؟ دا خو ضمیر د جمع دی، په دوی باندې، په هغه باندې نه دی ویلی، مسلمانانو باندې. یریدو به داسې نه چې په دې مسلمانانو یو سورت نازل شي تنبئهم بما في قلوبهم، چې خبر به ورکړي دوی ته په هغه څه چې په زړونو د دې منافقانو کې دي. الله اکبر. خو بیا هم منافقت نه پرېښودو. قل استهزئوا، وایه ټوغې کوئ. دوی به ټوغې کوئ. الله پیغمبر ته ورته ووایه چې ښه ټوغې کوئ چې څومره زور د بکې کوئ. ان الله مخرج ما تحذرون، یقینا الله راویستونکی دی هغه څه لره چې یریږئ تاسو دا. الله خو به تاسو شرموي او شرموي، دا خو ده. دغه یریږي چې ته ونه شرمېږو که نه. الله وایي ورته ووایه چې څه کوئ ویې کوئ، خو دا څه چې تاسو پټوئ دا به الله به یې راښکاره کوي. کوم ځای کې؟ بس صرف قیامت کې، دنیا و آخرت کې. داسې ولې نه وایي دنیا و آخرت کې؟ دې صورت کې وګوره الله دوی څومره خبرې راښکاره کړي، آخرت کې به راښکاره کوي. اوس یو بلې واقعې ته اشاره ده، او زه ګورې دا واقعې ډېرې مختصر بیانوم چې ټیم پې نه لګي. بلې واقعې ته اشاره ده، او دا د تبوک په غزا کې دا واقعه راغلې وه چې بعضو منافقانو دا خبره کړې وه، او مشهوره دا ده چې دا منافق عبدالله بن ابی بن سلول، هغه دا ویلي وي زموږ دا قاریان نه دي، قاریان یې وي. قاریانو کې اشاره ابو بکر ته، عمر ته، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، داسې نور صاحب ته وایي د دوی په شان بزدله خلک ما په جنګ کې نه دي لیدلي. یوه او دین مین نشتي، دا وایي د خېټو دپاره راوتي دي. دوه او دا وایي انتهایي دروغجن خلک دي. دا خبرې دوی په لاره کې کولې. او نننۍ شپه د پرونۍ په شان ده، نننۍ پرونۍ په شان ده. زموږ د زمانې منافقان هم د دیندارو خلکو باره کې دقه وایي
دا علما دا صرف پیسو لراوتی دي، دا درس دا بیان دا صرف دنیا دا پاره او دوی دیشی او دوی دغه ناس ویل دي غیبت عام غیبت چې تکي الله وی دا د مړ رور غوښې ته خوري. د علماو غیبت چې کې نو په دې غوښې کې اوسره زهر دي ته وګوري نور څه دې منافقانو ته او دې بې دینو ته ملاو نشي. نو په هغه چا پسې لګي چې هغه د الله د دین خدمت کوي. یو سړی د الله دین نړۍ هېڅ پروا نشته. لکه یو سړی لګیا دی، مثال به دې شو لکه زمونږ یو معاشره کې یو کلي کې یو سړی راووتو، دکان یې کولاو کو، په هغې کې سندرې مندرې خرڅوي یا موبایلو ته سندرې اچوي. نشتي که نه؟ هغه ما که نشتي. دی اوس وګوره د دې کلي او د دې قوم څومره خدمت کوي. خدمت ورکړو هېڅوک پرې غږ نه کوي. هېڅوک نه مراد زما دغه دي چې دین پورې نښتي دي. خو که معمولي کړس وشو چې ته ګیرې والا نه سامان یې لاس کې نیولی دی که نه او دا ترې ولید واسي او یا ګاډی وجنګ او یا سیکل یې راواچو چې ته وټېل او څه شي او بیا ګوره کیسه. دلیل دی چې زړه کې پرته ده. خیر هم دی کله کله زمونږ چا سره نه لګي خو څه موقع نه برابرېږي. دې چې ته سوچ کړې یو ځای کې هغه سړی وي نو راګیر شوی وي. لکه یو سړی دی ته وایې چې ما دې څه ووالې خو څه ورته ویلی نه شي، یا تې کمزوری یا بل څه یو څه وجه بل ورځ هغه چې تا ولیدو چې ته څه کار یې کړی دی او خلک یې وایي ته به څه کوې؟ د زړه بړاس به ته لږ ته وباسي. ولې ځکه چې دا موقع ده او ستا په زړه کې پرته ده. تا دا تپوس ونه کړو چې دی ولې وایي ولې وایي سړی نه دا تپوس هغه څوک کوي چې هغه عدل او انصاف وایي. نو د دې بېدینو موږ ته په زړه کې پرته ده. معمولي بانه ګوري، معمولي بانه او بل بیا بدلوي دا نه 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 بیا هم که نه بیا هم لکه ږیره خو یې په مخ وکړه بس دې چې دا رانیوی شوی دی په څه رانیوی شوی دی؟ ږیره یې په مخ. موږ چا غلطې ته ګورې صحیح نه وایو، غلطه د مولا هم غلطه ده، غلطه د عالم هم غلطه ده، د مفتي هم غلطه. خو دا فرق ولې چې بیا موږ دومره په هغه پورې ونښلو او ونښلو چې بیا لکه اوس ګوره مدرسو کې بعض واقعي راپېښې شوي دي په جامعاتو کې چې هغه نامناسب دي، موږ بلکل خلاف یو. یا ملکان دي یا جنکۍ دي، شیطان پې غالب شوی دی، یا په استادان په دې یونیورسټیانو کې څه نه کېږي. خو صم بکم عمی دا ړانده دي کاڼه دي چاړه هېڅ مخکې ورځ کې پروفیسر نیولی څو زره جنکو هغه ورسره 4,000 جنکو تصویران او غلطې ویډیوګانې درسره پرتې د چکدرې یونیورسټي وګن د چکدرې یونیورسټي هغه دغه ده که نه ملکان بلکل ولې پروفیسر صاحب دی مسله دنیوي ده. 4,000 نه که دا 8,000 هم وایي هېڅ خبره نه. ولې ځکه چې دننه کسان پینټ شرټ کې دي. مسله زموږ هله جوړېږي چې دننه دا ناست کسان په سپین کمیس او سپین پرتوګ کې بیا به موږ جاښه جوړوله. مسله به زموږ هله جوړېدی که د دې هلکانو په مخ باندې ږیره وی یا د دې استاذ په مخ ږیره وی که نه بیا به موږ مسله جوړوله. مسله به موږ هله جوړوله که دې جنکو نقاب اچولی وی که نه او دوی علم زده کول راغلی وی بیا به موږ مسله جوړوله. مسله به موږ هله جوړوله چې په دې بورډ باندې صرف یو داسې څه لیکلی شوی وی چې دین ته اشاره کولی که نه بیا به موږ جاښه جوړوله. اوس چونکې چنانچې ځکه اگر مگر پروفیسر سټوډنټان کالج یونیورسټي ټکي داسې دي چې او زه دې ملګرو ته وایم دا ما بل زموږ یو مجلس کې ناست ټکه باز شو نو دې خلکو هغه بعض ملګرو لکه په دې د خفګان اظهار کړو یاره وایي دا خلک په داسې قصو باندې څه نه وایي او که چېرته داسې دیني شخصیت یا څه اخوا دېخوا ما هغو ته وایم ګوره دا تاسو په دیني پوه دا ډېره د سوچ خبره ده. وایي څنګه
بیا وی خوشحاله شو په دې خبره باندې اوس مې زموږ ذهن کولاو شو وایي ګوره په یونیورسټۍ کې پروفیسر صاحب 4,000 جنکو سره زیاتې کوي یا تصویران یا دغه څوک په ایکشن نه دي خو د چا په مخ چې ګیره د مولا نه دی چا په مخ ګیره ده او دنه معمولي وښویدو شیطان پې غالب شو ښویدی شي خلک ټول لوت ولې دې کې کمال خبره هغه دا ده دا خلک وایي چې دا پروفیسر دی په تندر ولګي دی خو دې ګندونو سره عادت دی خو دی ولې کوي دا یونیورسټیانې دا دا کوټونه موټونه چې اچولي دوکه دا ګندونه مندونه کوي خو کوي به خو دا ګیرې والی ولې کوي د سره ښه نه حکایت ما دې طرف ته پکې سوچ کوو نو زړه به دې خوشحالي یاره دا د سوچ خبره ده دا سوچ خبره چې هغه یې کوي بړه لکه هسې هم ګندونه والی نو خبره مې څه کوله عبدالله بن ابی صحابه کرام اوی چې عمر بن خطاب د دنیا دپاره راوتی نو بیا ما ته ووایي چې د الله د رضا کولو دپاره به څوک راوتي ابوبکر صدیق علي بن ابي طالب عبدالله بن مسعود وایي دا خېټونه راوتي دي دوی صرف خېټې سره کار زمونږ هم دا بدګمانیانې دي په دې بلکې د دې یارې نه خو اکثر هلته ملک کې دا مولیان دا کم چې د خلکو یو قسمه بندګي کوي که نه دا کمزوري مولیان چې حق نشي ویلی او د خلکو ته ناست هغوی د دې یارې نه ایسري کړي جامې راځي ولې تقوا نه نه بیا به داسې ووایي وایي که موږ ایسري کړي واچو نو بیا دا خلک وایي چې دوی د دنیا دپاره لګیا دي نو زمونږ دا ذهن دی چې هر هغه عالم او دینی شخصیت چې دی ښایسته لباس کې او د چا ماتحت نه نو موږ وایو دا دنیا پرست دی بل زمونږ ورسره طبیعت هم نه لګي طبیعت ورسره زمونږ په دې نه لګي ځکه چې هغه زمونږ خوی ته او زمونږ خواهشاتو ته نه ګوري چې د ده به څه خوښه یې څه به یې نه خوښ نو الحمدلله چې الله رب العزت موږ ټولو ته دا حق دین او په دې باندې عمل او د دې د پرچار توفیق را کړی په دې شکر دی الحمدلله دا خبره رسول وسلم ته راورسېده چې یا رسول الله بعضو خلکو دا خبرې کړي رسول وسلم چې راوغوښتو هغوی عذرونه بیانول شروع د دې نه مخکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوسونه وکړي الله ایتونه راولېږه ولئن سألتهم او که تپوس وکړي ته د دوی نه ليقولن خامخا وی بدوی انما كنا نخوض ونلعب یقینا من مشغولتیا کول او لوبې مو کولې چې موږ سفر لنډو زموږ مقصد دا نه و چې موږ صحابه کرام پورې وخاندو موږ ټیم پاسې کوو قل ورته ووایه ابالله وآیاته ورسوله آیا په الله پورې او د آیتونو آیا په الله پورې او په آیتونو د هغه پورې او په رسول د هغه پورې کنتم تستهزئون تاسو ټوغې کوئ ټیم پاسې هم په دې کوه چې الله او د الله په رسول پورې هم خندل لا تعتذروا عذرونه مه بیانوئ ځکه چې فایدې نشته قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کړی تاسو وروستو د ایمان ستاسو نه ایمان ولې دوی راوړی دی څه ظاهره کې خو دی که نه د دې نه فایده راووته په دین پورې مسخرې کول کفر دی بیا اشخاصو پورې مسخرې دلته مسله یاده کې د دوه قسمه ته یو سړي پورې مسخره کې او ستا د هغه سره ذاتیات دي یا ستا تره زوی دی ماما زوی دی کاکا زوی دی پوله پټي مسله ده د قوم مسله ده او سړی دینداره دی ته پورې مسخرې کې نو په دې ته کافر کېږي نه خو په لویو ګناه کې واقع ځکه چې مسخرې هم ناروا یو سړي پورې ته محض مسخرې صرف د دیندارۍ د لاسه کې د هغه په ګیره پورې پنسو پورې د هغه په ناسته پاسته پورې د هغه دیني خبرو پورې د دې د لاسه انسان کافر کېږي ولې ځکه چې ستا خو د سره څه ذاتیات نشتي که نو ستا چې د سره نه لګي د څه د لاسه نه لګي د دین د لاسه دې خبرو کې ډېر احتیاط کوه ان نعفو عن طائفة منکم که معافي وکړو موږ یوې ډلې ته ستاسو نه بعضو پکې ښه رښتینې توبه ویستې وه ورې همدغه منافقینو کې د خندلي نو په دوی کې بعضو ښه رښتینې توبه ویستې وه
الله وی که موږ دغه معاف کړو د کومې ډلې چې توبه ویستې ده نعذب طائفه عذاب به ورکو بلې ډلې ته د بلې ته خو به خامخا ورکو کومه یوه ده کومې چې توبه نه ده ویستې بأنهم كانوا مجرمین په دې وجه چې دوی مجرمان دي اوس الله وی دا منافقان ګوره ټول خپلو کې یو دي نو ای مؤمنانو هوښیار اوسئ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او منافقان ښځې بعض د دوی د بعضو نه دي یأمرون بالمنکر حکم کوي په ناروا وینهون عن المعروف او منع کوي د نیکۍ نه د صفاتو ته ووایه په بدۍ امر کوي د نیکۍ نه دې منع کوي خیال که وګورې ځان ته سوچ وکړه تا کې خو دا صفت نشتی که نه د خیر نه خو څوک نه منع کوي که نه د بد کار خو چاته نه وي دا سوچ پکې وکړه ګورې ویقبضون ایدیهم او بند ساتي لاسونه خپل څه مطلب دی بخیلان دي دې ته هم لږ سوچ وکړي ستا لاسونه خو بند نه دي که نه نسوا الله فنسیه هیر کړی دی دوی الله نو هیر کړو الله دوی ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان هم دوی نافرمانه دي وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړې ده الله د منافقانو سړو او د منافقو ښځو سره والکفار او کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې هي حسبهم دا اور کافي دی دوی لره الله دې موږ او زموږ مور پلار په دې مبارکو شپو ورځو کې د جهنم نه آزاد کړي ولعنهم الله او لعنت ویلی دی الله په دوی باندې ولهم عذاب مقیم او دوی لره عذاب دی همیشه الله اوس منافقانو ته وایي ستاسو حال بلکل داسې دی لکه د پخوانو ګمراهو هغه قومونه چې الله هلاک کړي دي تاسو کې هم هغه خوی دی کالذین من قبلکم په شان د هغه کسانو چې مخکې استاسو نه كانوا اشد منكم قوه هغوی ډېر سخت ستاسو نه په طاقت کې واکثر اموالا واولادا او زیاتو په مالونو او په بچو کې دا خبر ورته ولیکئ الله چې هغوی ستاسو نه زیات دا خبره بالکل صحیح ده دا وجه تاسو کوم بیان کړه صحیح ولې الله دوی ته دا مال او بچي خاص رایې دی د دې د لاسه دوی منافقت کوي د منافق سړي غټه منډه د مال ده چې زما دنیا ډېره شوه الله وایي هغوی سره هم ګوره ستاسو دې نه زیاته دنیا وه او بدنونه هم ډېر طاقتور وو را به شي په صورت المنافقون کې الله وایي د دوی داسې بدنونه دي که نه چې انسان په تعجب کې اچي دا ډېر ښایسته خلک وو خصوصا د عبدالله بن ابی نه دی ډېر مشهور و په ښایست کې وجه دا ده دوی ولې ښایسته دي جهاد نشتی سخته نشتی بله څه دینداري نشتی صرف ډډه یې لګولې ده په سختو کې دوی په کور کې د ابۍ او د بیبي سره خوا کې ناسي او چې کله غنیمتونه راشي بیا پکې دوی برخې اړي نو ته سوچ وکړې چې د سټ نه به څه شی جوړ شوی چې دا غوړ زیړ تیار خوري او څه سخته نشتي نو ځکه تاریخ روایتونو کې دا راځي چې اکثرو منافقانو غټ غټ بدنونه دنګ دنګ بدنونه به غټ غټ ولې ځکه چې سخته نشتي دا خوراکونه دي او غنیمتونه دي او قسمونه دي او دوکې ډړکې دي او ناست فاستمتعوا بخلاقهم نو فایدې واغستې هغوی په خپلې برخې سره برخه څه شي برخه چې د دنیا کومه ده هغوی و هغوی ته فایدې اخیستې بعض علما وایي د برخې نه مراد د دین برخه ده یعنی هغوی هم دین کې منافقت کړی د خپلو فایدو دپاره استعمال کړی فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو هم فایده واغسته په خپلې برخې سره هغوی هم دین د خپلې دنیا دپاره استعمال کړی لکه څنګه چې تاسو استعمال کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم په شان د هغې چې فایده اخیستې و هغه کسانو چې مخکې استاسو نه په برخې خپلې سره وخضتم کالذي خاضوا او مصروفه شوئ تاسو په شان د هغه کسانو چې مشغوله شوي وو یعنی مشغول شوئ معنی ورننوتئ په باطلو او ګډوډو خبرو کې
لکه څنګه چې پکې هغوی ورننوتو. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، دا کسان برباد دي عملونه د دوی په دنیا او په آخرت کې. واولئک هم الخاسرون، او دا کسان هم دوی تاوان واله دي. دا پخواني څوک دي؟ الله وضاحت کوي. الم یأتیهم نبأ الذین من قبلهم، ایا نه دی راغلی دوی ته خبر د هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم د نوح علیه السلام او عادیان او سمودیان، وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام، واصحاب مدین او اوسیدونکي د مدین، والمؤتفکات او هغه کلي چې ورته کړی شوي دي. څوک چې مراد دي؟ یو قول دا دی چې لوط علیه السلام قوم چې مراد دی، او یو قول دا ډېر مزیدار دی، ټول هغه کلي چې مراد دي چې تباه شوي دي. نو معنی دا شو دا کله موږ هم داسې وایو یاره هغه ټول یې په بل طرفه وړېدلي دي. لازم نه دی چې هغه ټول دي په بل طرفه وړېدلي، بعض به پکې بل طرفه وړېدلي، بعض به نه، خو مطلب دا دی چې ټول تباه شوي دي. اتتهم رسلهم بالبینات، راغلي و هغوی ته رسولان د هغوی په ښکاره دلیلونو سره. یعنې دا هم نه چې الله هسې تباه کړي، دا د الله طریقه نه ده چې بغیر د رسولانو نه او د کتاب نه امت تباه کوي، دا د الله طریقه نه. فما كان الله ليظلمهم، نو نو الله چې ظلم یې کړی په هغوی باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، مگر و هغوی د خپلو ځانونو سره ظلم کوو. اوس الله مؤمنانو ته وایي چې دغه خو د منافقانو حال دی او د هغوی ملګرتیا ده، خو تاسو دا واورئ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، او مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې بعض د دوی دوستان د بعضو دي. یأمرون بالمعروف، حکم کوي په نیکۍ سره، وینهون عن المنکر، او منع کوي د بدۍ نه، ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د مانځه، ویؤتون الزکاة، او ورکوي زکات. هسې چې د دې صورت د اول سر نه موږ صرف دا شمار کړی دی او پابندي کوي د مانځه، چې دا ټکی څو پیرې راغلی دی، چې اندازه تاسو ولګوئ چې د دې مانځه څومره اهمیت دی. او هغه یو پیدا شوی دی زموږ پښتنو کې، هغه منکر حدیث منځ وایي، او د خوله ورسره داسې کږې کړي. هغه وایي زه حدیثونه نه منم، وایي زه قرآن منم. منځ وایي دوی مانځه پورې نښتي، یعنې منځ وایي دومره غټ عبادت نه، ده ته ورته قرآن مني. صرف په دې سورة توبه کې الله د مانځه څومره پیرې خبره کړې ده. و یاده کا چې کوم سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو اعتراض کو، دا خبیث قرآن هم نه مني. دا یاده کړې. اوس نوی ما یو بیان واورېدو، وایي دا تقدیر مقدیر نشته، ګورې دقه شی دی، تقدیر نشته، ښه صفا دقه شی دی. دا جو الله لیکلي وو، دا جو الله لیکلي، دې سړي چې وخاندي. او موږ په اوله کې دې کسانو ته ویلي وو چې صبر وکوي، دا سړی به ورو ورو د دې اسلام نه د لکه منکر نه شو، بیا ماته ووایه. او آدم علیه السلام دا پیدایش نه ذکر نه ده، خو پخواني دی، تاسو چې کوم یادوي. آخرت کې دا پولیسیرات، د قبر د عذاب، د قبر د سوالات جوابات، دا هیڅ هم نشته. مونځ، اسراء او معراج واقعه، او داسې دا سلسله روانه ده. هدهد او د میږیا قصه، بارک الله فیک. دا ما لیدلي نه دا خبره یاده کوي چې پیغمبر باندې اعتراض کوي، د ده به ایمان پاتې شي. تاسو ماته ووایئ چې کوم سړی الله را لېږلی د دین د وضاحت لپاره دی، یو سړی وایي زه د خبرې نه منم. دویمه سړی عقل استعمالوي. نو بعض وایي پښتانه ډېر وخت د حق پرستو علماو نه محرومه، اوس ول الله ورکړو. یعنې حق پرست څوک دي چې د دین نه منکر شو. ډېر احتیاط وکړئ، د فتنو دور دی، د هر چا بیان، هر چا درس، هغه وخته پورې ما اوري چې څوک پورې تاسو د ښه پوهه علماو نه معلومات نه کړي چې دا سړی څنګه دی. د هغې نه بعد بیا هسې ما یې سوچ وکړئ، لکه یو سړی وایي زه حدیث نه منم، قرآن منم. نو د قرآن کې دا مونږ څو پیرې ذکر دی. ویؤتون الزکاة، ورکوي زکات، ویطیعون الله ورسوله، او تابعداري کوي د الله او د رسول د هغه. اولئک سیرحمهم الله، دا کسان زر د چې رحم به وکړي په دوی باندې الله.
الله دې په موږ باندې د رحمتونو باران راووره. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور حکمتونو والا دی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات، وعده کړې ده الله د مؤمنو سړو او د مؤمنو ښځو سره د جنتونو، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي، خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې، ومساکن طیبه، او د کورونو مزیدارو، فی جنات عدن، په جنتونو د همیشوالي کې. اسی چې دا جنت ولا الله ورکړي نو دا کور به پکې نه، که الله ویلی چې جنات عدن دي، داسې جنتونه چې همیشوالی پکې دي، نو دا مساکن طیبه ولې ځان له ذکر کوي چې ښایسته کورونه به وله ورکوم په جنت کې. رفع الله قدرک. مجاهدینو د جهاد کې اولنۍ خبره دی ته به کور پرېږدي زیبا، الله ورته وایي زه به درې مزېدار کورونه درکوم. ځکه ورته دا خاص رایاد کړو. ورضوان من الله اکبر، او رضامندي د الله ډېره لویه ده. معنا الله وایي دا څومره نعمتونه چې دي که نه د آخرت ته، په دې ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت کوم یو دی؟ د الله رضا کېدل. او واضحه ده الله راضي دی، نو ځکه خو یې درله دا نعمتونه درکړي دي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي. ذلك هو الفوز العظیم، دا کامیابي لویه ده. یا ایها النبی، اے نبی، جاهد الكفار والمنافقین، جهاد کوه د کافرانو او منافقانو سره. دا اوس الله د خپل پیغمبر را تیزوي چې ګورئ سستي ونه کړي، چې ګورئ سستي ونه کړي. ستا دشمن ګورئ بیدار دی او هر ځای کې دی، نو ته به غلی کېږي نه. نو جهاد د کافرانو سره څنګه کېږي؟ په توره ټوپک، او د منافقانو سره په ژبه، په قلم. ولې ځکه چې هلته هغه ظاهره کې مسلمانانو کې شمارلی کېږي. او رسول وسلم ته بعضو ملګرو ویلي یا رسول الله دا منافقان مړه نه کړو؟ هغه وی نه، خلک به بهر بیا باس کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. او هلته خلکو ته خو پته نه دی چې دا منافقان دي. واغلظ علیهم، او سختي کوه په دوی باندې. هر یو سره د سختي کولو خپله طریقه ده، هغه کوه د وخت مطابق. ومأواهم جهنم، او ځای د اوسېدو د دوی جهنم دی. وبئس المصیر، او بد دی ځای د ورتلو دا جهنم. یحلفون بالله ما قالوا، قسمونه خوري دوی په الله چې نه دي ویلي دوی. ما قالو نه دي ویلي دوی، څه یې نه دي ویلي، نو دوی خو ډېر څه ویلي. ځکه بعض مفسرین دلته دا وایي دلته یو قسم خاص خبره ذکر کول نه دي پکار، دا عام پرېښوده پکار. دوی ډېرې خبرې د کفر کړي دي، یو خو نه ده که نه. او بیا به قسم خوړو چې موږ دا خبره نه ده کړې. دا دلته مطلب دی. لکه بعض دلته دا مثال ذکر کوي، ده دا ویلو عبدالله بن ابی، وایي که زه مدینې ته لاړم، دی په یو جنګ کې ویلو، په یو غذا کې، وایي که دې پیر له مدینې ته لاړو نو زه عزتمن به رسول الله وسلم یادو، وایي دغه ذلیله به زه وباسم د مدینې. دا د کفر خبره، بیا قسم خوړو به موږ نه دی کړی. دغه شانې ویلو، وایي د دې مهاجرینو مثال داسې دی، وایي خلک چې متل کوي چې خپل سپی سورب که چې په تا حمله وکړي، نو دا زمونږ سپي دي، موږ ساتلي دي، اوس په موږ حملې کوي. او داسې نورې وخت په وخت دوی د کفر خبرې کړي دي. خو الله وایي چې کله به راګیر کړی شو، نو بیا به قسمونه خورو چې موږ دا خبره نه ده کړې. ولقد قالوا کلمة الکفر، او یقینا کړې د دوی خبره د کفر. وکفروا بعد اسلامهم، او کفر یې کړی دی وروستو د اسلام خپل نه. وهموا بما لم ینالوا، او اراده کړي د هغه څه چې حاصل یې نه کو. دا کوم ځای کې؟ تبوک کې 1200 کسانو مخونه پټ کړي، 1200 کسان تبوک په دې غزا کې. اسې کله سړی حیران شي که نه، دا خبره زما ذهن ته وختي راغله چې کله ما دا قرآن کتو درس نه مخکې، دا خبره مې زړه ته راغله چې ما دا څومره خبیث او پلید قوم دی، په مسلمانانو څومره سخته ده، او په هغې کې به اوس بعض بیان شي. دومره سخته په مؤمنانو چې ته به جنګ کې نه راغلی لکه دې کې چې راغلی. حالانکې جنګ شوی نه دی، خو دا سفر دومره اوږد و، خرچه په کار وه، غریبي وه. او دا لږ ډېر راجمع شو، څه کجوري دي او څه پیسې دي او څه خلک روان دي.
یعنی بعضو صحابه کرامو د اوبو د کمی د لاسه د رسول صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو چې موږ به د خپل اوښان به حلال کړو د دې په دې لرو کې چې څه دي اوبه دي هغه به وڅښو داسې سخته راغلې وه دا موږ دلته په پښتو قالینو نه شو دا موږ محسوسولی نه شو خو سخته لویه سخته راغلې وه په داسې حال کې 12 کسانو خباست دی منافقان ته وګوره په دغه حال کې چې دوی په سفر وو 12 کسانو مخ ته ټوکې اچولي او په رسول صلی الله علیه وسلم حمله کوله خو الله بچ کړو غوښته یې چې مړ یې کړو دا هغه خطرناک دشمنان دي نو الله وایي دوی اراده د هغه څه کړې وه چې ترلاسه یې نه کړو او هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم قتل کړو اخر دوی په دې پیغمبر باندې څه عیب لګوي د پیغمبر سره یې ولې نه لګي الله وایي بل عیب خو نشتی خو دغه یوه دا چې د دې پیغمبر د راتلو سره الله دوی مالداره کړو د پیغمبر د راتلو سره د مدینې حالت برابر نه شو په مدینه کې دوی وو نو الله وایي کیدای شي وي دغه احسان چې ورسره ما کړی دی د پیغمبر په وجه کیدای شي د دې د لاسه د پیغمبر بدي شي او زه بدي شم خلک وایي که نه چېرې د پلاني به د پلاني سره څه بد کړي وایي هېڅ بدې ورسره هم نه دي کړي خو هغه ښې ورسره کړي دي چې دغه وله بد شي ورسېدې په خبره وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله او عیب نه لګي دوی مګر دا چې مالداره کړل دوی لره الله او رسول د هغه د فضل خپل نه رسول څنګه مالداره کړو تقسیم د لاس یا دا چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه سبب شو الله سبب وګرځو د هغه د لاسې جهادونه وشو عزتونه مؤمنانو ته میلاو شو د مدینې یو نوم شو هغې کې دوی ته هم عزتونه میلاو شو که نه جملتن خو پکې دوی هم راغلي فإن يتوبوا يكو خيرا لهم لکه توبه وباسي دوی ای به غوره دوی لره وإن يتولوا که مخ واړئ دوی د څه نه د توبې نه يعذبهم الله عذابا أليما عذاب به ورکړي دوی ته الله عذاب درناک في الدنيا والآخرة په دنیا و آخرت کې وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير او نه به دوی لره په ځمکه کې څوک دوست او نه مددګار بل عیب د دوی دا دی سبحان الله دې صورت ته د منافقان یې داسې شرمولي دي که نه چې سړی ورته حیران شي بعضو منافقانو به او د یو کس نه و ډېرو په بعضو موقعو قسمونه خوړلي دي ویره که الله موږ له مال لاکو که نه نو موږ به څه کوو د الله په لار کې به یې لګوو دا به ناسو دا په دې مجلس کې په خبرو کې ډېر تکړه دا منافقان منافق سړی په خبرو کې ډېر چالاکي او دا به راشي په سورت محمد کې او په سورت المنافقون کې دا نښه الله دوی ذکر کړې ده وایي دا ډېر چالاک دي وایي دا کم سړی چې د کار نه نو دی اکثر چالاکي هر وخت نه اکثر ځکه چې دا خپل هغه کم کار چې نه کوي هغه په دې خبرو کې پټ کړي نو دوی به چالاکي کوله د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به ناست وي ارمان لکه د څه ارمان کې یاره بس چې الله سم الله کړی وی که او دا مجاهدین هم تیارولې او دا غزاګانې هم کولې د الله د خوږ نوم نه ظاهر شم جو الله په رښتیا مالدار د امتحان د الله یې دي چې الله پکې دا خلک راښکاره کړي چې پته یې ولې نو بیا یې د سره پته نه لګېده بیا نه هغه لوزونه او نه خبرې دا په دې مسلمانانو کې هم بعض ما داسې لیدلي دي چې داسې کښېني که نه نو خبرې ډېرې مزېدارې کوي دومره مزېدارې خبرې کوي چې مجلس پې ښه ګرمي خو چې کله عملي میدان راشي یاره وایي چې داسې او د لاسونه به وایي راوایي ټول علاقه باندې به دې نقشه واچي خو چې بیا د کار ځای راشي بیا به تښتي دا چلونه به نه کوئ ښه که رښتینه یې نیت دې صفای نو خو صحیح ده بیا خو در الله اجر در کوي که الله در دا معلوم در نه کړي خو که زړه کې دې دغه خبرې نه وي نو هسې مسخرې مه کوئ هسې مجلسونه مه ګرموئ الله ته نه زموږ ضرورت شته نو ته زموږ دې مالونو ضرورت شته ومنهم من عاهد الله او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې لوزې کړی د الله سره لئن آتانا من فضله که چرې راکو هغه موږ ته د خپل فضل نه راکو موږ ته مال
لنصدقن به خامخا صدقه به کوو ولنکونن من الصالحین او خامخا شوبه د نیکانو نه د دې نه مخکې د نیکانو نه کېږو نه کمال راکو بیا داسې خبره شو فلما آتاهم من فضله نو هر کله چې ورکو دوی ته د خپلې مهربانۍ نه مال یې وله ورکو بخیلو به نو بخل یې وکړو په هغې سره وتولوا واوړېدل د څه نه د خپلو خبرو نه وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي دي هسې دلته یو ناشنا قصه الله زما ذهن ته راوسته کومه یې نه خو سي تاسو سره یادوم چې لوزې کړی بیا واپس شوی درې اسانه مې تم کړ بارک الله فیک درې کسان په بني اسرائیلو کې یو گنجې یو ړوند ابل برګې مرستو او قصه ورته اوس یاد ده که نه هغه دوو چې الله په احسان وکړو دوی غوښته بیا یې سوي او هغه یو چې مؤمن و دیندار و هغه سوي هغه قصه راته کوم نه هغه به یې ځان له واوري او موږ چې دی عام ورځو کې هغه تفصیلي بیان کړی انجام د دې سره ووتو فاعقبهم نفاقا في قلوبهم بس رستو راوستو الله په دوی پسې منافقت په زړونو د دوی کې الى یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې ملایویږي به دوی د الله سره د دې د لاسه رب العالمین د دوی په زړونو کې منافقت واچو خی پکې پوخ کړو د کوم وخته پورې د قیامته پورې ولې بما اخلفوا الله ما وعدو په سبب د دې چې خلاف کړی دی دوی د الله نه د هغې چې وعده کړی و دوی د هغه سره وبما كانوا يكذبون او په دې وجه چې دوی به دروغ وي الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم ایا نه دي پوه شوي دوی چې بېشکه الله پوهېږي په پټو خبرو د دوی او په جرګو د دوی الله ته خو د هر څه پته ده د دوی چې دروغو دا قسمونه خوري نو د دوی څه مطلب دی چې الله ته پته نشته وان الله علام الغیوب او یقینا الله ښه پوهېدونکی دی په غیبو باندې اوس د دوی بل حال بیانوي رسول الله وسلم اعلان کړی چې چا سره صحیح راوړی ضرورت دی او سفر ډېر اوږد دی تبوک ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره چې کور کې څو ټولې راوړي عمر بن خطاب خپل نیم مال راوړی عبدالرحمن بن عوف چې په هغه ورځ څومره مال لګولی و عثمان بن عفان الله اکبر نږدې ورځو کې ما د عثمان بن عفان په سیرت کې دا خبره بیان کړې وه ته دې کې ریکارډینګ خو نه کوې دې په ځای دې درس ته توجه کې بیا دا ریکارډینګ واوره ښه به انشاءالله فایده مند وي دا ستاسو د فایدې لپاره وی نو دا درس خاص هم ریکارډ کېږي نو ستاسو پکې فایده دې کې ده چې توجه زما طرف ته کوي نو په خبره به انشاءالله ورسئ ښه عثمان بن عفان موږ د هغه په سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه چې څو پیرې هغه جنت په دغه ورځ بیه کړ منافقانو چې چل کو دوی ډډې لګولي دي مسجد نبوي کې ناست دي مطمئن خو هغوی دي چې ځي خو نه ولې ځي نه عذرونه بیان کړي دي او پیغمبر ته عذرونه قبول کړي دي او دوی خو چوټي شوي ده ځکه چې دوی ته د جهاد او د دین دا او د عبادت ښکاري نه او نه دي له توجه به ډډې لګولې ده لکه هغه واړه چې خوشحاله وي زموږ سبا چوټي ده او زموږ به چوټي ده خو چې چا به مال راوړو ډېر نو دوی به وي یو بل سره وي دې ریاکار ته وګوره او چې چا به لږ راوړو یو دوی به وي الله په دې څه کوي سړی چې وي الله په لاره کې مال لګي بیا خو سم شی ولګي دا زموږ د زمانې د منافقانو خبرې هم دي ګورئ په یوه کې دي نه پرېږدي په یوه کې چې د سره نه لګي او د دین سره که نه نو که ته سم وکړې تا سره یې نه لګي که ته د اسمان راکته کړي او که د ځمکه به راکړي خو تا سره یې نه لګي او که ته منظرې د بریتو نه ونیسې دوی به چې ګیدړ دې نیولی لکه څنګه چې دغه ویلي د بجلیګر مولوي صاحب وی نه دي پرېږدي که نیغ ځای وي د نیغاز وی دی او که ټیټ ځای وي د ټیټاز وی دی اصل دغه تا سره لګي نه مشکل دا دی مشکل دا دی تا سره لګي نو په دې کې یو صحابي
ابو عقیل رضی الله عنه ډیر غریب صحابي ایس وسره ډیر غریب نو هغه لړ مزدوري وکړه او په دې مزدوري کې مزدوري هغه په هغه ورځو کې اکثر مزدوري کې په دې مدینه کې د کجوري چلی دی راچلی کجوري ډېرې وړاندې نو یو ساع یا نیم ساع کجورو باندې روایت کې راځي چې د مزدوري وکړه د هغې نه تقریبا کیلو وړه یا کیلو کجوري جوړي کیلو کجوري نو رسول صلی الله علیه وسلم ناست په مسجد نبوي کې او د ډېرې ولاړلې د کجورو ده او څه د سامانونو دی او څه د دینارو د درهمو دی په دې کې دیم په دې لینډ کې ولاړل او ځان یې پټو را پټو رسول صلی الله علیه وسلم ته ابو عقیل څه دي راوړي د سترګو نه اوښکې روانې شو یا رسول الله دا کجوري هغه ډېري ته ور واچوه نو دوی وخندل وی الله ته اوس د دې کیلو کجورو د دې څه ضرورت دی چې الله په لار کې سړی مال لګوي نو بیا خو سم مال لګول پکار دي الله یې تراولې الذین یلمزون المطوعین دا منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي په هغه کسانو چې په خپله خوښه ورکوي من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات په صدقو ورکولو کې دا څوک دي دا چې په خپله خوښه لګیا دي دا هغه مالداره دي دوی په هغوی پورې مسخرې کوي المطوعین معنی هغه چې په خپلې خوښې سره ډېر مال ورکوي والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه کسان چې نه مومي مګر محنت مزدوري خپله فیسخرون منهم نو ټوغې کوي دوی په هغوی پورې سخر الله منهم ټوغې به وکړي الله په دوی پورې رب العالمین داسې غیرتي بادشاه دی په خپلو ملګرو غیرت کوي چې کله منافقانو د هغه په ملګرو پورې وخندل مسخرې پورې وکړه الله وي ټوغې به زه په دوی پورې وکړم که الله دوی پورې څنګه ټوغې کوي د دې وضاحت من کم ذکر کړی په سورې بقره کې هغه اولني ایتونه واورئ ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره دردناک عذاب دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخنه غواړي دوی لره او یې نه غواړي دوی لره یا بخنه وغواړه دوی لره یا یې مه غواړه یو شان دی ان تستغفر لهم 70 مره که بخنه وغواړي ته دوی لره او یا پیري فلن یغفر الله لهم هیڅ چرې بخنه نه کوي الله دوی ته او یا پیري نو دې ځکه اوس پیغمبر منع کړی شوی نه دی چې ته بخنه مه غواړه خو څه ورته صرف ووایي چې الله یې بخي نه ولې ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله دا په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه والله لا یهدي القوم الفاسقین او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشحاله دي پاتې کړی شوي د جهاد نه په کېناستو خپلو وروستو د رسول صلی الله علیه وسلم نه الله اکبر داسې خبیثان دي کله چې دا اوس دا خو الله ته پته ده د منافقانو دا حال د الله نه بل څوک نشي بیانولی کله چې مؤمنان ووتو لاړو که نه تبوک په طرف روان شو په دغه سختو حالاتو کې او دا منافقان مدینه کې پاتې شو او زنانه او بوډاګان ماشومانان او معذوره مسلمانان سوای د یو څو مسلمانان نه چې هغوی د کوتاهۍ د لاسه پاتې شوي د هغوی سره روانه نو ټول منافقان نو الله وایي دوی خپلو کې خوشحاله وو یو بل ته یې وایي خیال هم دی وایي څنګه پیغمبر دوکه کو او موږ څومره خیران یو دوی به اوس په دې ګرمۍ کې کته ځي بره به ځي په دې شګو کې موږ به دلته ځان له ښه دمه ناست شو وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او بده ګڼي دوی دا چې جهاد وکړي په مالونو خپلو په ځانونو خپلو په لاره د الله کې وقالوا او وی دوی دا خبره به یو بل ته کوله لا تنفروا فی الحر مه وځئ په ګرمۍ کې لیونیان وي په دې ګرمۍ کې څوک جهادونه له ځي وایي قل ورته ووایه نار جهنم اشد حرا اور د جهنم ډېر سخت دی په ګرمۍ کې د هغې سره به څه کوي هغه اور خو ډېر ګرم دی لو كانوا يفقهون کچری دوی پوهېدې څه مطلب بارک الله فیک که دوی پوهېدې دوی به نه پاتې شوی او که دوی پوهېدې
دوی به دا خبره نه کړې چې ګرمۍ کې موزي، دا خبره به نه کړې. فلیضحکوا قلیلا، نو ودې خاندي دوی لږه موده، ولیبکو کثیرا، ودې جاړي ډېره موده. لږه موده کومه ده چې خاندي؟ دنیا ده. بیا دې په آخرت کې جاړي. ګوره دنیا کې انسان بعض سختې په دې تېروي چې د آخرت د سختو د الله بچ کړي. موږ چې دا روژې نیولي که نه، او سړی کله تږی شي وږی شي، نو په کار دا دی چې موږ د قیامت هغه 50,000 کاله ورځ را یاد کړو چې هلته به څه کوو. نو که په دې اگر که زه دا یم چې مناسب نه دي یادول د دې، دا به هسې ما یو مثال ورکړو. نو که چېرته په دې سره الله رب العزت هغه سخته لري، نو ته به په دنیا کې په ګرمۍ کې جهاد کې سخته به تېرې، الله به دې د جهنم د سختې نه او د ګرمۍ نه بچ کړي. جزاء بما كانوا یکسبون، بدله ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، بس که راواپس کړو، بس که راواپس کړي ته الله یوې ډلې ته د دوی نه. علما وایي دا سورت چې دی سورت التوبه، دا بعض تبوک ته روانېدو په وخت کې نازل شوی دی، یعنې روانېدو نه مخکې. بعض سورت په لاره کې نازل شوی دی، او بعض سورت هلته تبوک کې نازل شوی. یا دې څه وایي چې بعض سورت ورسره زیاتې که بیا وروسته چې هغوی رالو مدینې ته نازل شوی. معنی دا چې سورت توبه څه محدود یو ځای کې نه دی، د ځای په ځای نازل شوی دی. تعلق یې د تبوک د غزا سره دی اکثر. نو الله پیغمبر ته وایي دا اوس ورته کوم ځای کې وایي چې هغه تبوک کې وایي که ته واپس لاړې، الله ورسولې واپس یوې ډلې ته د دوی نه، فاستأذنوک للخروج، نو اجازت وغواړي هغوی ستا نه دپاره د وتلو جهاد ته. یعنې که چېرته الله ته ورسولې واپس مدینې ته، او په دې منافقانو کې بعض رالو په مستقبل کې او تا ته وایي چې موږ له اجازت راکړه موږ چېرته ځو، موږ تا سره جهاد له ځو. فقل ورته ووایه لن تخرجوا معي ابدا، هېڅ چېرې نشئ وتی ما سره هېڅکله. ولن تقاتلوا معي عدوا، او هېڅ چېرې جنګ به نه کوئ زما په ملګرتیا کې د دشمن سره. ولې؟ انکم رضیتم بالقعود اول مره، یقینا تاسو راضي شوي وئ په کېناستو باندې اول پیر، اوله کې یعنی هغه سخته کې تاسو راضي شوي وئ په ناسته که نه. فقعودوا مع الخالفین، نو کېنئ سره د پاتې کېدونکو چې خوشحاله وي چې اوس کېنئ. عبدالله بن ابی چې کله مړ شو، نو د ده زوی عبدالله راغی په رسول وسلم پسې، او د رسول وسلم کمیس یې واغېستو چې را پلار پکې کفن کړي. زوی بیا هم پلار باندې زړه سیزي که چېرته الله پرې رحم وکړه، ته پته وي دا څومره لوی کافر. بیا رسول وسلم ته ووایي که ته جنازې له راشي، نو دا د هغې یو ارمانو، رسول وسلم جنازې له راغی. حالانکې رسول وسلم ته پته دی چې الله یې نه بخل، ته الله ورته ووایي که نه، که اویا پېرې بخښنه غواړم نه یې بخل. خو فایده دې کې دا و چې رسول وسلم وایي چې د عبدالله بن ابی دا قوم قبیله او د دې چې کوم ملګري د ده سره په منافقت کې دي، که چېرته هغوی د دې نه متاثره شي او صحیح دین ته راوړي، هغه لار. عمر بن خطاب ورته یا رسول الله ته لا جنازې مه کوه، د ګوره دا کړي دي، د دا کړي دي، د دا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره الله ما ته ویلي دي که ته بخښنه غواړې او که نه غواړې، زه یې منع کړی نه یم. او دې پورې ختم. الله رب العزت به ایتونه راولېږل چې ته به مونځ نه کوې، په دوی جنازه به نه کړي. که بعضو روایتونه داسې معلومېږي چې رسول وسلم جنازه وکړه، بیا الله رب العزت د ایتونه راولېږل. نو دا هغه ایتونه دي چې د عمر رضی الله عنه د خبرې سره پکې موافقت شوی دی، او د هغه په سیرت کې ما ذکر کړي تفصیلا چې په کومو خبرې کمې خبرې داسې دي چې هغه کړي دي، او الله رب العزت ایتونه رالیږلي. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، او مونځ مه کوه په هېڅ یو تن د دوی چې مړ شي هېڅکله. ولا تقم على قبر، او مه ودرېږه په قبر د هغه. د څه دپاره؟ د دعا دپاره. انهم كفروا بالله ورسوله، یقینا دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه.
وماتوا وهم فاسقون ومړه شوي دي په داسې حال کې چې دوی نافرمانه. دا خبره مخکې یو پیر شوې ده دې صورت کې ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، او په تعجب کې دی وانه چې تا لره مالونه د دوی او نه بچي د دوی. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دوی ته په هغې سره په دنیا کې. وتزهق انفسهم وهم کافرون، او اوزي ساګانې د دوی په داسې حال کې چې دوی کافران. یعنی الله غواړي چې دوی په دې مال کې مصروف وي، په دې بچو کې مصروف وي، ایمان ته به توجه نه راوړي، نو په څه حال کې به مړه شي؟ د کفر په حال کې به مړه شي. واذا انزلت سوره، الله اکبر، واذا انزلت سوره، او کله چې نازل کړی شي یو سورت، او د دې سورت موضوع سي، د دې آیتونو موضوع سي ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، چې ایمان راوړئ په الله او جهاد وکړئ په ملګرتیا د رسول د هغه کې. استأذنك اولو الطول منهم، نو اجازت غواړي ستانه طاقت والا خلک د دوی نه، چې څنګه به داسې آیتونه رالو که نه د منافقانو به لیڼ ولګېد، یا رسول الله داسې او یا رسول الله داسې. وقالوا وویلې ذرنا نکن مع القاعدین، پرېږده موږ چې شو سره د ناستو سره، سره د ناستو نه. دا کوم چې شاته ناست دي جهاد له نه ځي، پرېږده چې موږ هم دوی سره کېنو، رب پې څه ناشنا رد وکړو. او دا خبره ډېر انتهایي اثر کوي په زړه باندې. ردوا ان یکونوا مع الخوالف، خوشحاله دي یا راضي دي دوی په دې باندې چې شي دي د پاتې کېدونکو ښځو سره. نو دغې ته راغلي دا یو که ذرنا نکون مع القاعدین، موږ پرېږده چې د پاتې کېدونکو سره شو، نو پاتې کېږي څوک؟ ښځې. نو الله وایي چې دوی به خوشحاله دي، ناست دي د ښځو سره، الله ته خو ضرورت نشته دی یا دوی د جهاد. وطبع على قلوبهم، او مهر والی شوی دی په زړونو د دوی، فهم لا یفقهون، نو دوی نه پوهېږي. او که دوی نه مني که نه، الله وایي کسان شتي. لكن الرسول والذین آمنوا معه، مگر رسول او هغه کسان چې ایمان یې راوړی د هغه سره څوک دي؟ صحابه کرام. جاهدوا باموالهم وانفسهم، جهاد کوي په مالونو خپلو او په نفسونو خپلو. که منافقان یې نه کوي، نه دي کوي که نه، دوی خو یې کوي که نه. واولئک لهم الخیرات، او دا کسان دوی لره خیرونه دي، خیرونه د دنیا او د آخرت. واولئک هم المفلحون، او دا کسان هم دوی کامیاب دي. اعد الله لهم جنات، تیار کړي دي الله دوی لره جنتونه، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي، خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې. ذلک الفوز العظیم، دا کامیابي ده لویه، یا دا ګټه ده لویه. اوس د هغه خلکو باس کېږي چې هغه بانډچیان دي. بانډو والا چې کوم دي یا بانډچیان، په دوی کې هم څه کسان رالو عذرونه یې بیانول. هغه بیا دوه قسمه وو، بعض هغه و چې د هغوی سره ښه صحیح عذر و، رښتیني و. بعض هغه و چې دروغجن و، خو عذر بیانولو له رالو. او بعض پکې داسې منافقان او کافران و که نه چې هغه عذر هم بیان نه کو او جهاد له ملا نه کو. یعنې دا هغه نه هغه سړی چې حدیث اشاره چې پرېږده وایي، یعنې دوی دا وایي چې پرېږده اوس بس پیغمبر خواله ځو، خبره به ورسره صفا کوو، نه ځو، والعیاذ بالله. وجاء المعذرون من الاعراب، او راغلل په دروغ عذر کوونکي، یا او راغلل عذر کوونکي من الاعراب د بانډچیانو. دا ترجمه به صحیح، ځکه چې د بعضو عذرونه پکې صحیح وو. اعراب دا بانډچیانو ته ویل کېږي، ښه، بانډو او غرونو والا. لیؤذن لهم، چې اجازت وکړی شي دوی ته د څه؟ د پاتې کېدو. نو چې دا اوس اجازت ته راغلي دي، یا خو به پکې څو به رښتیا ویلي، څو به دروغ ویلي، خو دروغجن منافقان پکې وو. دا په دې ایتونو کې روانو کې معلومیږي. وقعد الذین کذبوا الله ورسوله، او کېناستل هغه کسان چې دروغ یې ویلي وو الله او رسول د هغه ته. څنګه کېناستو؟
د سره عذر بیانول رانلو. او بعض علما وایي وایي دې نه مراد هغه دي هغه دروغ عذرونه چې بیان چې دوی کې بعضو د دروغ عذرونه بیان کړو نو کېناستو د جهاد نه پاتې شو د جهاد. سيصيب الذين كفروا منهم زر د چې وبرسېږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی د دوی نه عذاب علیم عذاب دردناک. ها اوس چې کوم صحیح معذوره دي رب العالمین هغه بیانوي. ليس على الضعفاء نشتی په کمزورو خلکو ولا على المرضى او نه په مریضانو ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج او نه په هغه کسانو چې نه مومي هغه څه چې خرچې کي حرجون څه ګناه. دا څه یا بیماران دي یا دغه نور چې دي غریبانان دي څه نشتي چې ویې لګوي نو په دوی څه ګناه نشتي که دوی کینی او جهاد ته لاړ نشي. یو شرط پکې دی اذا نصحوا لله ورسوله کله چې خیرخواهي کوي د الله او د رسول راغله یعنی دوی به خیرخواهي دوی به سپا مؤمنانی خیرخواهي د الله او د الله د رسول څه ده چې د دې دین حفاظت به کوي. دغې چې ډېر اکثر مسلمانان لاړو که نو دوی به د دین دفاع کوي. دغه شان کم مجاهدین چې تلي د هغوی د بچو تپوس به کوي د هغوی د کورونو حال احوال به معلوموي. دعاګانې به غواړي بارک الله فیک د مجاهدینو دپاره به دعاګانې غواړي. که بل داسې څه خبر راځي د هغې به تحقیق کوي تپوس به کوي. ما علی المحسنین من سبیل نشتی په احسان کوونکو هیڅ لاره د ملامتیا. والله غفور رحیم او الله بخونکې مهربانه دی. ولا على الذين اذا ما اتوك او نشتی ګناه په هغه کسانو باندې چې کله راشي تا ته لتحملهم د دې دپاره چې ته سورلی ورکړي دوی ته قلت لا اجد ما احملكم علی نو تا ووایې نه مومم هغه څه چې سواره کم تاسو په هغې باندې. بعضو روایتونه داسې معلومیږي چې دا ټول 50 کسان الله اکبر 50 کسان او دوی ته ویلی کېږي دا مشهور شوي دي په البکائین باندې اجړلي چې دا 50 کسان د دې مسجد نبوي سره اخوا دېخوا کېدو. څه چل دی یا رسول الله موږ له سورلی موږ ځو تاسو سره او موږ سره سورلی یو پیر ورته رسول سلم ما سره سورلی نشي بل پیر ورته ما سره سورلی نشي. د یو سوله پکې بعضو صحابه کرامو سورلی ورکړې دي 50 په اکثرو سره نه او یو روایت کې داسې راځي چې بعضو پکې د سورلو مطالبه نه کوله غریبانه خو د ټولو سورلی خو د بعضو پکې سورلی غوښته او بعضو یا رسول الله وي که موږ له د پیزارو بندوبست وشي یعنې که موږ له د پیزارو بندوبست وشي موږ پیاده تاسو سره ځو. نو پیزار هم هغه څه دي چې لتحملهم علی لتحملهم چې ته پې سواره کې دوی به پیزار هم سړی سورېږي سفر کې. نو بعضو په دې 50 کې پیزار غوښتو خو هغه هم ټولو ته میلاو نه شو پیزار. بیا داسې پیزار چې دومره اوږده اوږده سفرونه پې ته کې د هغې کمی و. نو الله وایي تولوا واعینهم تفیض من الدمع نو واپس شول دوی او سترګې د دوی بیدې د اوښکو نه حزنا د وجې د غم نه الا یجدوا ما ينفقون په دې خبره چې وی نه موندو هغه څه چې خرچې کړي. دا یو طرف ته دا مؤمنان دي بل طرف ته هغه منافقان دي په کورونو کې ناست دي خوشحاله دي. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء یقینا لاره د ملامتیا په هغه چا ده چې اجازت غواړي ستانه او هغوی مالداره دي. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف راضي دي په دې چې شي سره د پاتې کېدونکو ښځو وطبع الله على قلوبهم او مهر والی دی الله په زړونو د دوی فهم لا يعلمون نو دوی نه پوهېږي. سبا به انشاءالله د 94 نمبر آیت نه شروع کوو د 4 نه. رب العالمین دی موږ د هر قسمه منافقت او فسق او فجور نه وساتي او الله دې زموږ دا ناسته زموږ دا درسونه قبول کړي
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.